بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخښونکی او مهربانه دی. قدرمندو کتونکو، زه یم ستاسو ورور، ستاسو دوست، ستاسو ملګری اسدالله جاني او تاسو ګورئ 410 KPK نیوز. قدرمندو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده ستاسو دپاره ویډیوز راوړم، تاسو یې خوښوئ، تاسو یې لایک کوئ. هم نن یو بل کوشش کوم. دې وخت زه موجود یم 410 بازار کې. تاسو به په بیکګراوند کې دا ټریفک هم ګورئ، ډېر زیات رش لګېدلی دی. بله خبره به تاسو ته دا وکړم چې نن به پوښتنه، نن به زموږ ټاپک څه وي. ټاپک به زموږ نن دا وي چې نواز شریف صاحب راغلی دی پاکستان ته، په لندن کې ژوند کوي، اوس راغلی دی پاکستان ته او دغه دعوی کوي چې زه به پاکستان از سر نو شروع کوم کله چې زه په اقتدار کې راشم. ګورو به چې د 410 عوامو نواز شریف صاحب ته هرکلی وایي که نه هغه ته هرکلی نه وایي. چېرته به ځای نه، پروګرام به تر اخره پورې ګورئ. راځئ موږ سره. قدرمندو، څنګه چې ما تاسو ته وویل زه دې وخت کې 410 بازار کې موجود یم. یو ښکلې غونډه کې کاکا جان را سره موجود. ټول خلک وایي چې موږ به پاکستان ښکلی کوو، خو هغه ځان ښکلی کوي. ځان ښکلی نه. نواز شریف خو الرډي خلکو کتلی دی که نه؟ نواز شریف خلکو کتلی دی او مخکې هم داسې ویلي دي او تاسو ته د هر څه پته لګي نو په ما څه ډېر ښکاره کوي. پوه شوې؟ ډېره زیاته مننه. پته یې تا ته لګي. نور خیر دی. صرف دغه پوښتنه مې کوله چې تاسو ورته هرکلی وایئ، په خیرحالي ورته وایئ که نه؟ مونږ خلکو دونه خراب کړی، دونه ستړي کړي یو که نه چې چا ته هرکلی نه شو ویلی. لکه نواز شریف ته هرکلی نه وایي. او جی، او که پاکستان کې د سم کار وکړو که نه نو بیا به د حالات ټیک. نور زه جی مهرباني. کاکا جانه نامه مو څه ده؟ ثمرګل. ثمرګل د کوم ځای؟ د پړانګو. ها، د کاکا جان نه ما تپوس وکړه که نه چې نواز شریف صاحب راغی پاکستان ته. هغه وایي ما ته د خلک هرکلی وایي، په خیرحالي دې راته ووایي او وایي زه به ملک بیا د سره شروع کوم، وایي ځکه چې ملک ډېر خراب شوی دی. نو هرکلی په خیرحالي ورته وایې که نه؟ هرکلی ورته وایو. خدای پاک دې په خوشحالۍ راوستي چې ډېر ښکلي حکومت یې تېر کړی دی. ارزاني وه پکې، الله دې بیا هم راوستي کړي. هرکلی ورته وایو. ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه. السلام علیکم. السلام علیکم. رور مې نامه دی؟ زما طارق نوم دی، محمد طارق. محمد طارق. محمد طارق کاکاګانو نه مې تپوس وکړه که نه؟ نواز شریف صاحب ته هرکلی وایې که نه؟ یاره جی بس مونږ خو وایي چې خدای پاک دې داسې کس راولي چې د اسلام ته پکې خطر نه وي او زمونږ عوامو ته هغه څوک هغه څوک نو بس هغه الله ته پته دی جي. نه تاسو ووټ شاله نه ورکوئ؟ یاره بس مونږ خو د دې لپاره به استخاره کوو جي. ډېره زیاته مننه. قدرمندو زموږ سره اوسئ. رانږدې شه، رانږدې شه. نامه دې څه ده ورور؟ ارباز. ارباز څنګه؟ شکر دی خیر. یاره سره اوس وزیر اعظم دی، خامخا به ورته وایو. وزیر اعظم کوم دی؟ خامخا چې عمران خان راشي امید هم نشته. امید هم نشته چې واپس پاکستان. مخکې هم حکومت کړی دی که نه؟ مخکې نو بس مخکې هلته بدل دې سې کړي دي، پرم کتلي دي. خان صاحب یو کال به راغلی سې کړي دي. ګوره ډېره زیاته مننه. امیر صاحب څنګه نامه دې څه ده؟ خالد. خالد ولې خفه؟ بس هر څه ګران شي وروره، په دې وجه خفه یم. عمران خان هر څه ارزان کړو، هغه د خدای بیا راوړي ټول عمر دپاره. د ټول عمر دپاره؟ نه نو ولې هغه وایي خلک به مري که نه؟ نو ولې عمران خان به مري نه؟ مري و څه وخته پورې خو به یې که نه. اوس راته دا وایي چې نواز شریف صاحب راغلی دی، زمونږ مخکینی وزیر اعظم و، نو هغه اوس وایي که نه، وایي ما ته هرکلي ووایه. هغه ته هرکلی نه وایي، جوړ هغه غل دی جي. غل دی، غل ډاکو دی. ته وایي هر څه یې پټ کړي دي. هر څه یې پټ کړي دي. تاسو ورته هرکلی نه وایه؟ نه وایو. ډېره مننه. لږ رانږدې شه ورور. قدرمندو 410 بازار کې موجود یم. یو پروټو ماما را سره ولاړ دی، بلکې زه ور سره ولاړ یم. دوی نه به د نامې تپوس کوو. کاکا جانه نامه دې څه ده؟ معراج. معراج. دا راته ووایه که نه چې نواز شریف صاحب راغلی دی پاکستان ته، هغه وایي ما ته به هرکلی وایي که نه؟ وایي خبره داسې ده چې زه به پاکستان بیا د سره شروع کوم، وایي پاکستان روان دی. نو تاسو ورته هرکلی وایه که نه؟ بالکل ورته وایو، ځکه چې هغه په حکومت کې موږ چېرته ګراني نه وه لیدلې. د هغه نه بس کوم حکومت راغلی او ډېره زیاته ګراني شروع شوې ده. موږ غریبانان پکې ډېر تنګ یو جي. کېدای شي انشاءالله تعالی ځکه چې وړاندې هم داسې کردار کړی، کېدای شي چې بیا هم الرډي مطمئن خو ځکه نشو کېدی چې اوس دا نور حکومتونه ګراني راوسته، هغه غریب بې څنګه دغه کي. نو بیا دې څنګه وایي چې زه به پاکستان د سره بیا شروع کوم او زه به پاکستان په خپلو خپو درومه؟ نو بس کېدای شي انشاءالله تعالی چې څنګه وایي او هغه څه وکړي نو ډېر به ښه. مننه، خوشحاله شي. رور مې نامه دې څه ده؟ انس. دا راته ووایه که نه چې د کوم ځای اوسېدونکی؟ یاره مونږ خو غړامبه کې یو. دلته څه کوې؟ یاره دلته راغلي او ملګري مې هسپتال ته راوستې. ملګری دی؟ ښه دا راته ووایه که نه
نواز شریف صاحب ته هرکلی وی که نه یاره بس ملک وزیر اعظم دی خامخا نه دی وزیر اعظم 3 ځل پاتې شوی دی زوړ وزیر اعظم دی که نو زاړه وایي مور پلار نه ښه بس والله موږ خپل عمران خان سپورټ کوو نو ووټ په عمران خان لور ان شاء الله وعده م کړی مننه ورور مې نامه څه ده زکریا د کوم ځای اوسېدونکی د سردریاب د غوړمبک د غوړمبک کوم ځای سردریاب کې دا خو سردریاب نه چېرته ښکلي نوم خو به مرلی ښه که نه بس د مشرانو پخوانو خدا تاسو ته دا غوړمبک ولې وایي دا پخوا دغلته یو داسې دریاب و هغې ته چاکانې ماڼې ورشتې نو بس هغې یو غړوب کړی نو یې وی چې غوړمبک نو بس هغوی وی چې غوړمبک شو نواز شریف ته هرکلی وی که نه ولې نه ها لکه بالکل نو لکه وټ په ورله ورکې انشاءالله ډېره زیاته مننه کاکا جانه نامه دې څه ده اشتاګولو دا مړز لږ رانږدې که دا دور ختم شوی دی رانږدې شه بیخي رانږدې که قدرمندو ګوره دې وخت کې م کاکا جان سره مړز دی او مړز لوبی کاکا جانه نامه دې څه ده خشتګل دا راته وایي چې نواز شریف صاحب راغلی دی پاکستان ته هغه وایي ما ته هرکلي ووایه وایي زه به پاکستان بیا در سره جوړوم نو څه مو خیال دی نو بس بس ووایم خو موږ له خوا خلک پکای چې موږ ته وړار ده نه سودار ده نه غریبي م ده کار مار نشته دغه خبره ده د نواز شریف نه امید نشته نه ولې نشته موږ خدای نه امید خو چې موږ ته سوداګانې موږ له هغه سړی پکای چې موږ ته سوداګانې څوک پردانه یا ستاسو په خیال دا نه شوي چې چا بچي د هغوی کار دی نو ډېره زیاته مننه قدرمندو مختلف جوابونه تاسو اورئ زه به مخکې نورو ملګرو سره هم خبرې کوو چېرته به ځای نه د چرسده KPK نیوز سره اوسئ قدرمندو دې وخت کې د چوک نه د تنګي اړخ ته راوړېدم دا کنده مې ولیده ډېره لویه ویڼۍ ده تاسو به د چارسده KPK په شیشه باندې ګورئ چې ډېره لویه کنده ده او داسې خبر شوی م چې دې ته زنانه هم پروتې دي نو زمونږ چې کوم مولانا صاحب دی عبدالرؤف شاکر صاحب ته زه درخواست کوم چې د دې څه غم وکړي ځکه چې هره ورځ پکې کم از کم به یو زنانه خو دې کندې ته ورپروزي نو دا چوک دی چارسدې بازار دی او دا چوک دی نو پکار دی چې د دې څه غم وکړي شي څوک ملګري السلام علیکم وعلیکم سلام رور مې نامه دی څه ده ابرار موږ خو ټاپک بل موږ خو د نواز شریف خبره کوله خو دلته کې مو دا کنده ولیده که نه ډېره لویه کنده ده سم کوی دی یاره جی دې کې خو روزانه یوه دوه زنانه پروزي واړه پروزي موټرسایکل پروزي خو دلته کې زمونږ ناظم اعلی صاحب راغلی دی خو چېرته کې دا دوره یې نه ده کړې چې په دې ځای باندې اورې نور ناظمان هغوی به راووتل بیا هم څه ناڅه بیا وکړل عبدالرؤف شاکر صاحب دا هغه له پکار دي چې ګوره دونه مولانا سړی دی دونه دغه دی چې دا راشي او دا کنده خو په دې سر کې دي یا دغه کې په دې سر پروت خو هغه هم تېوړی دی بالکل جی قدرمندو تاسو د دې ملګري خبرې هم واورېدې چې عبدالرؤف شاکر صاحب زموږ چې کم ناظم اعلی صاحب دی په خپل دفتر کې په خپل آفس کې ناست دی هغوی ته زه یو مؤدبانه گزارش کوم چې پلیز راشه او دې کندې ته وګورئ دا کنده بند کړئ ځکه چې د خلکو ځانونو ته پکې خطره ده قدرمندو چېرته به ځای نه د چارسده KPK نیوز سره به اوسئ راځئ موږ سره السلام علیکم نامه مو څه ده وعلیکم السلام زما ابرار احمد نوم دی ابرار وختي داسې ولاړ یې درته ګورم ښه ولې پریشان یې به د دوایانو والا ته ولاړو ما دوایي رالم خو هغه هلته وي موږ سره نشته بل دوکان ته ورغلی دی دا راته ووایه که نه چې نواز شریف صاحب راغی پاکستان ته هغه وایي که نه وایي زه به اثر نه پاکستان بیا شروع کوم وایي پاکستان رانه ډېر خراب شو وایي چې زه لاړم نو هرکلی به ورته وایه که نه یاره خو خپل ځان لومړنی ټیک کي نو هغه خپل لومړنی ځان ټیک کي نو بیا به پاکستان لومړنی خپل ځان ټیک کول پکار دی بیا پاکستان ټیک کول پکار دی چې لومړنی ځان ټیک کنه بیا پاکستان ټیک کی ډېره زیاته مننه امیر صاحب څنګه خیر دی ټیک ټاک نامه مو څه ده سید رحمان دا راته ووایي چې څنګه مې د دې ستاسو د دې ملګري نه پوښتنه وکړه که نه نواز شریف وایي زه به هر څه ټیک ټاک کوم وایي ملک په خپلو خپو باندې مو درومه او وایي ما باندې چې کوم الزامونه لګېدلي وایي ما خدای نه غوښتي وایي بس خدای پاک پکې زه برې کړم هرکلی ورته وایه که نه نو هرکلی به ورته ووایي یو مشر دی یو مشر هم پاتې شوی دی د مشر په حیثیت باندې او د ملک خیرخوا یو هم نشته ځکه چې څوک راځي بس هر سړی د ځان دپاره لګیا دی د غریب دپاره د ملک دپاره یو غم هم نه کوي داسې څوک مو نه دي لیدلي په لیډرانو کې چې د غریب خیرخواهي یې اغوستې وي نو بس داسې خو یو هم نه دی راغلی بس هر سړی راغلی دی خپل ټایم یې تېر کړی دی او بس تللی وایي منظرمه ټوله زما بالکل جی ډېره زیاته مننه کاکا جانه نامه دې څه ده
محمد امین جی محمد امین دا څه شي خرڅوي دا جی بوساړې وته وي څوک وته لاچیدارې وي دا بوساړې دي بوساړې خو د بوس وغني دا جی وته دې ته خوږې بوساړې ما څوک وته مالوچ وي دا راته څو بچي مو دي زما جی 5 بچي دي 5 بچي دي غټ جنکې دي هلکان دي د 2 جنکې دي او 3 هلکان غټ شوي دي مزدوري نه کوي جی بس پیسې مې نه راکوي ځان لګوي ودونه شوي دي یو شوي دوه نه دي شوي ها دا راته وایه که نه ملک د پاکستان دی زمونږ ښکلی پاکستان دی نواز شریف صاحب راغی هغه وایي ما ته به هرکلی وایي ملک د له ټیک کومه څه مو خیال دی والله صحیح وایي ټیک وایي صحیح وایي وایي ملک دا ملک په ټیک هغه وخت کې حالات صحیح و هغه وخت ارزاني وه که نه ارزاني وه اوس ګراني ده ډېره نو دا ګراني چا راوسته دا بس د حکمرانانو راوسته نو ښه اوس دا راته وایي په دې کې تاسو روټۍ خوړی شئ ولا بس گزاره ده نو څلور 500 روپیا دی پکې خوشاله شي جی قدرمن شي اول کاکا جان را سره ولاړ دی کاکا جان ښکلې غوندې که نامه ده سر ظفر علي ظفر علي د کوم ځای زه خو د زخیاباد مولیانو کلي یم هماغه پوښتنه تاسو نه کوم نواز شریف صاحب وایي ما ته هرکلي ووایي او بس ما وزیر اعظم کې وایي چې بس دا هر څه د له ټیک ټاک کم سم دا مې کوم وایي داسې وایي پاکستان به په خپلو خپو باندې داسې ترپکې وایي بس د پاکستان خو به خدای پاک ودرېږي حکمرانان خو یو هم نشي دغه کولی خو دا ده چې لکه کمې پالیسۍ دي که نه زموږ دې ملک کې دا ټولې بل خلک جوړوي چې کم باري خلک یې جوړوي که نه پکار چې دا خلکو سره دوی دا ختم کړي او په خپله جوړوي بیا بس ختم شي زما د خبرې جواب دا نو زما پوښتنه دا ده چې تاسو نواز شریف صاحب ته هرکلی وایې که نه 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 وایې ورته ولې خپې ته نه خپه ځکه چې د هغوی حکومت راشي نو تکې به غنمو وړو دار څه به ګراني دا په موږ بندوي دا ګوري هغه ګوري تندې ورته لږ ترېو هغه دا بندوي په موږ هغه به په موږ بندوي ډېره زیاته مننه قدرمندو کاکا جان ورته تندې هم ترېو که ورور مې لږ رانږدې شه ورور مې نامه ده څه ده شهریار نامه مې ده جي شهریار شهریار نواز شریف صاحب ته هرکلی وایې که نه ته هم ورته به تندې ترې وې بس ښه دی د ملک دپاره خو ډېر ښه او ګراني خو نه وه که دونه څه ګراني هغه وخت کې نه وه نه جي نه اوس په مرزاني راولي که نه نو بس پته به بیا خلک خو وایي که نه وایي په ډالر باندې ده وایي چې ډالر ګران وي که نه نو وایي ډالر سره بیا ګراني راځي نو ډالر خو نه راښکته کېږي ډالر خو ورځ ته ورځ کله بره لاړ شو کله ښکته راشي ډالر څه پته لګي مننه ورور مې ته ورته هرکلی وې یاره زما ډېر زیات خوښ دی نواز شریف ته خوښ دی چې بیا راشي نو راولي یې دا خلک وایي راولي یې نه بس راغلی دی او راولي به یم نه پاکستان ته خو راغلی دی خو هرکلی ورته وې بلکل ورته وې کوټ په ورته ورچې ورچم به ورته مخکې هم دغه اوس هم دغه دی ډېره زیاته مننه قدرمندو مختلفو ملګرو خبرې تاسو واورېدې کله چې زه اکثر تاسو ته په پروګرامونو کې وایم چې کله ویډیو لږه غونډه کې زیاته شي نو تاسو هم ترې بیا آوټ شئ تاسو ویډیو سکپ کې نو ویډیو به زیاتېدو له نه ورکوو قدرمندو یو نوی پروګرام سره به بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم تر د هغې ټیمه غواړم اجازت هر ځای کې چې ښاد آباد بریالي اوسئ ما یعنې اسدالله جاني زما کیمرامین وحید خیران په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ امید د خپل ښکلی او ښایسته رب نه لرئ چې زموږ په دعاګانو کې به تل تاسو موجود یې او پرېږدم مو په دې دعا سره چې په ډېر بخونکي رب ذوالجلال مو سپارم او السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته